سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم متنزیب یوسفزی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان خارجه وزیر بلاول د بهارت دورې وروسته وطن ته راغلی. د خارجه چارو وزیر بلاول بھټو زرداری او بهارتي وزیر خارجه ترمنځ ملاقات شوه. بهارتي وزیر خارجه د بلاول بھټو تود هرکلی کړي. وزیر خارجه بلاول بھټو زرداری بهارتي ښار ګوا کې د ازبکستان خارجه وزیر سره هم ملاقات کړي وو. لوی طاقتونو د افغانستان نه د جنگ میدان جوړ کړي. د خارجه چارو وزیر بلاول بھټو زرداری خطاب افغان خارجه وزیر امیر خان متقی د پاکستان په 4 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. افغان خارجه وزیر د اعلی سطحې د وفد مشري کوي. پاکستان سره د دواړه خیزه خبرونه علاوه به ښاغلی متقی د افغانستان، پاکستان او چین په 3 اړخیزه غونډه کې هم شرکت وکړي. حکومت په انتخاباتو مذاکرات او عمل د بیان شروع کولو لپاره تیار. وفاقي حکومت په الیکشن مذاکراتو متعلق جواب سپریم کورټ کې جمع کړي. د خزانه وزیر اسحاق ډار لخوا جواب د اټارنی جنرال په ذریعہ سپریم کورټ کې جمع. ټول قام د سپریم کورټ سره ولاړ دی. منګلا د ریلې ویستلو اجازه ته نه راکولی کیږي. څو ورځې وړاندې هم منګلا د ریلې ویستو اجازه ته نه ورکړل شوې. د پاکستان تحریک انصاف سیکرټري جنرال اسد عمر وینا وایي دا څنګه آئین او څنګه جمهوریت دی. د عدلیې توهین له وجې د خپلې اوچتې ادارې حکم نشو غورځولی. د تحریک انصاف نه زموږ پخواني ملګري مذاکراتو لپاره راغلي وو. لږ صبر وکړئ، د هفتې او اتوار ورځ تېره شي نو صورتحال به پخپله واضح شي. د دفاع وزیر خواجه آصف وینا د سینټ غونډه چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې شوي اجلاس کې سپریم کورټ فیصلو آرډر باندې نظرثانی بل منظور. د اجلاس دوران د پی ټی آی سینیټرانو سخت احتجاج. ایف آئی اے د اربن رپورټ ډیولپمنٹ اتھارټي سکینډل کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 8 مئی طلب کړی. یوسف رضا ګیلانی ته د کیس پاړه ټول ریکارډ ځان سره راوړلو هدایت. یوسف رضا ګیلانی خلاف د ایف آئی اے کراچۍ کې د ټډاب میگا سکینډل کې 3 مقدمات درج دي. ډالر په اوچت پرواز. انټر بانک کې نن د ډالر په قیمت کې ریکارډ اضافه. د ډالر نوې قیمت 283 روپۍ او 90 پیسو ته رسیدلی. 13 ورځ انټر بانک کې ډالر په 283 روپۍ او 83 پیسو بند شوی و. د پیښور پوهنتونونو زده کوونکو او نور تعلیم سره تړلي خلکو د کور کمانډر پیښور مرکز د دفتر دوره کړې. د زده کوونکو دورې پر مهال د کور کمانډر سره لیدنه هم شوې. زده کوونکو د اعلی چارواکو نه پوښتنې هم کړې. ریسکیو ټیم 13 ورځ سیلاب کې غیر خلک حفاظت سره راوستلي. ریسکیو ټیمونه بعد د ولس خدمت همدا شان جاري ساتي. بارانونو کې اوبو ته نږدې تلو نه دی خپل ځان بچ کړي. د ریسکیو 112 صوابۍ ضلعي افیسر رفیع الله مروت هم پښتون سره خصوصي خبرې او خیبر پختونخوا، بالی پنجاب، مشرقي بلوچستان او کشمیر کې پړق پړق سره د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګوئی وایي 13 ورځ هم د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې باران شوی وو. باران وریدو سره د غنمو فصل ته زیان رسیدلی.
مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د یولند شان د مینه پس اوست خبرونو تفصیل. د بلټن آغاز کې اهم خبر شاملو. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھټو زرداری د بهر دورې په مهال ویلي دي چې طاقتور قوتونه افغانستان نه د جنگ میدان جوړ کړی دی. د بهر تخار ګوا کې پریس کانفرنس ته بلاول بھټو زرداری ویلي دي چې د کشمیر په حواله د پاکستان موقف واضح دی. بھارت لبا د کشمیر په مسله په 4 اگست کال 2019 په صورتحال واپس راتلل وي. بھارت با د خبرو اترو لپاره سازگار ماحول جوړوي. پریس کانفرنس دوران بلاول بھټو ویلي دي چې د اجلاس دوران د یو نه علاوه نور ټول خارجه وزیرانو سره ځان له ملاقاتونه کړي شوي دي. بلاول بھټو ویلي دي چې په 15 اگست کال 2019 کې بھارت غیر ضروري اقدامات پورته کړي دي او د اقوام متحده د قراردادونو خلاف ورزي کړې ده. هم د دغه رویې له وجې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي. د پاکستان بھارت سره تعلقات معمول ته راوستل غواړو. मैं बाहर जाता हूं और मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा हूं मगर पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा हूं. ये जो स्पेसिफिक सियासी जमात की आप बात कर रहे हो, हर मौके पे अपने ज़ाती मफाद, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को मुल्क का, कौम का, हम सब का इंटरेस्ट से पहले रखते हैं. जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं. और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे. हर किसी के साथ एक ही तरीके से मिला था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इन द वे दैट पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एंड एनीबडी एल्स वाज ट्रीटेड. तो अगर ऐसा है तो हमें आई थिंक हमारा शिकायत करना बनता नहीं. افغان خارجه وزیر امیر خان متقی د پاکستان په 4 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان خارجه وزیر بعد یو اعلی سطحي د وفد بشري کوي چې پکې د تجارت وزیر هم شامل دی. پاکستان سره د دوه طرفه خبرونه علاوه با ښاغلی متقی د افغانستان، پاکستان او چین په 3 اړخیزه غونډه کې هم شرکت وکړي. د چین خارجه وزیر هم نن غونډه کې شرکت لپاره نن اسلام آباد ته راتلونکی وو. د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په خبرو کې با سیاسي اقتصادي تعلقات زیاتولو او راهداري تجارت کې د مشکلاتو لري کولو باندې بحث وشي. دا پاکستان ته د ښاغلي متقی دریم سفر دی. هغه 2 ورځې وړاندې 2021 کال په نومبر او دسمبر کې پاکستان ته سفر کړی و. سپریم کورټ پاکستان په فیصلو او د آرډر باندې د نظرثانۍ بل په سېنات کې شور او غوغا کې منظور کړی شوی دی. چیئرمین سینیټ صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینیټ اجلاس ترسره شوی دی. په دې موقع اپوزیشن لخوا سخت ناربازي هم شوې ده. اپوزیشن ګوندونو لخوا د توهین عدالت نامنظور نارې لګولې شوې دي او د بل کاپیانې هم سری کړي دي. اپوزیشن لیډر شهزاد وسیم ویلي دي چې دوی ته نااهلي کیس ختمولو لپاره داسې بل پیش کوي. مخکې هم دوی د کرپشن کیسز ختم کړي دي. حکومت ملک کې په یو ورځ انتخابات کولو په معامله پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو ریپورت سپریم کورټ کې جمع کړی دی. تحریک انصاف په ریپورت د زیارت په ورځ عدالت ته وسپارلی وو. حکومتي ریپورت کې پی ټی آی سره په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره شوې ده. ریپورت کې زیاته شوې ده چې دواړو غاړو په یو ورځ په آزاد، صفا او منصفانه انتخاباتو اتفاق شوی دی. پی ټی آی په ریپورت کې ویلي و چې د انتخاباتو په نیټه اتفاق نه دی شوی. حکومتي ریپورت کې ویل شوی دی چې وخت مخکې د اسمبلیانو په ماتولو حکومتي ټیم نرمي ښودلې ده. پاکستان تحریک انصاف سیکریټري جنرال اسد عمر ویلي دي چې ټول قام د سپریم کورټ سره ولاړ دی. د اسلام آباد های کورټ نه بهر میډیا سره خبرو اترو دوران اسد عمر ویلي دي چې منګلا د ریلی ویستلو اجازت نه راکول کیږي، ولې منګا د ریلی په مقام خبرو اترو ته هم تیار یو. پاکستان تحریک انصاف رهنما ویلي دي چې څو ورځې وړاندې هم منګلا د ریلی ویستلو اجازت نه ورکړل شوی. هغه ویلي دي چې دا څنګه آئین او څنګه جمهوریت دی. د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د عدلیې د توهین له وجې د خپلې اوچتې ادارې حکم نشو غورځولی.
نجی ټي وي سره د خبرو اترو دوران وفاقي وزیر خواجه آصف زیاته کړې ده چې د تحریک انصاف نه زمونږ پخواني ملګري مذاکراتو لپاره راغلي وو چا چې د اسمبلیانو تحلیل کول او الیکشن په یوه ورځ د کولو تایید کړی دی ولې هغوی خپله بېوسي هم پړاګه کړې ده چې زمونږ لیډر عمران خان دا خبرې نه مني. خواجه آصف ویلي دي چې لږ صبر وکړئ د هفتې او اتوار ورځ تېره شي نو صورتحال به په خپله واضحه شي او زمونږ موقف به هم صحیح ثابت شي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما علي محمد خان ویلي دي چې خواجه آصف او جاوید لطیف د چا په وینا خبرې کوي. اسلام آباد کې سپریم کورټ نه بهر میډیا سره خبرو اترو دوران پاکستان تحریک انصاف رهنما او پخوانی وفاقي وزیر علي محمد خان ویلي دي چې آئین د پاکستان د عوامو امانت دی. هغه ویلي دي چې آئین کې واضح دي چې الیکشن دې په نوي ورځو کې وکړی شي نو بیا الیکشن کولو کې دوی ته څه مسله ده. پاکستان تحریک انصاف رهنما زیاته کړې ده او ویلي دي چې دوی وایي چې مذاکرات وکړی شي. اوس ملک د بحران نه ویستلو لپاره مذاکرات روان دي ولې د دوی څه کسان د مذاکراتو تباه کولو کوشش کوي. علي محمد خان دا هم ویلي دي چې د عدالت لومړی دا ذمہواري ده چې آئین بچ کړي. اف آئی اے د اربن رپورټ ډیولپمنٹ اتھارټي سکینډل کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 8 مئی طلب کړی دی. د اف آئی اے له طرفه جاری کړی شوي نوټس کې یوسف رضا ګیلانی ته د کیس په اړه ټول ریکارډ ځان سره راوړو هدایت هم ورکړی شوي دي. یوسف رضا ګیلانی خلاف د اف آئی اے کراچۍ کې د ټراپ میگا سکینډل کې 3 مقدمات درج دي. اوس خبر شاملو د پیښور پوهنتونونو زده کوونکو او نور تعلیم سره تړلي خلکو د کور کمانډر پیښور مرکزی دفتر دوره کړې ده. د زده کوونکو دورې پر مهال د کور کمانډر سره لیدنه هم شوې ده او ورسره خبرې اترې هم شوې دي. زده کوونکو چې څنګه کور کمانډر پیښور ته ورسېدو نو سمدستي د شهیدانو په یادګار ګلونه کېښودو او هغو لپاره یې پاتې خوانې کړې ده. په دې موقع دغه زده کوونکو د اعلی چارواکو نه پوښتنې هم کړې دي د کوم چې ورلا کور کمانډر جوابونه ورکړي دي. د ریسکیو 1122 صوابۍ ضلعي افیسر رفیع الله مروت ویلي دي چې ریسکیو ټیم 13 ورځ سیلاب کې غیر خلک حفاظت سره راوستلي دي او د خلکو ژوند یې بچ کړی دی. هم پښتون سره خصوصي خبرو کې رفیع الله مروت وویل چې ریسکیو ټیمونه به د ولس خدمت هم دا شان جاري ساتي. د صوابۍ خلکو ته اپیل کړی دی چې بارانونو کې اوبو ته نږدې تلو نه دي خپل ځان بچ کړي. پرون چې کوم بارانونو موسم و هغې کې زموږ ریسکیو صوابۍ ډېر ښکلی ریسپانس کړی دی او په هغې کې زموږ ځوانانو ریسکیورز چې دي په ډفرنټ ایریاز کې چې ټوپۍ تحصیل دی او د دې نه علاوه تحصیل صوابۍ کې ډفرنټ لوکیشنز باندې ریسپانډ کړی دی. په هغې کې نمبر 1 سهار تقریبا 8 بجو ټایم کې زموږ ځوانانو په ټوپۍ کې یو ماشومان او زنانه وې سکول ته روانو نو هغه ټریپ شوي وو سیلابي ریلۍ کې هغه موږ سهار سره ایواکویټ کړي وو سیفلی رایستي مو د ګاډي نه. دې نه بعد زموږ دوم چې کوم ریسپانس و هغه ګدون کې یو کمره یا یو چت راغورځېدلی وو چې په هغې کې بې زبانه ځناور وو په هغې کې بکري او چیلي او ګده یعنې خره وو پکې نو هغې کې موږ کسان رسېدلي وو او هغې رایستي وو. دریم نمبر باندې پنجپیر چې کومه خوړ دی هغې کې زموږ تقریبا یوه سیلابي ریله راغلې وه 4 بجو ټایم کې نو هغې کې هلته چونکې لاندې هوټلز دي او څه پکنیک سپاټس دي زموږ ټیم رسېدلی وو هغې په ټایم باندې هغه خلک یې سیف کړي وو سایډ ته کړي وو هغې د سیلابي ریلې د رسېدو نه مخکې بچ کړي وو. په هغې کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم موږ ډېر زیات اپریشیټ کړي. 13 ورځ په وزیرستان کې شهید کړی شوي د پاک فوج ځوان حضرت بلال جنازې منځ پلارني کلي کاټلنګ کې ادا کړی شوی دی. فوجي ځوان حضرت بلال وزیرستان کې د دهشتګردو پر ضد د خپلو ذمہوارو سرته رسولو دوران د ډزو کې شهید شوی و. د شهید د جنازې منځ د کاټلنګ کې پیل کړی شوی دی. جنازې لمونځ کې د شهید د خپلو خپلوانو د پاک فوج افسرانو او د علاقې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. د جنازې وروسته د پاک فوج چاغو چوبند دستې شهید ته سلامي پیش کړې ده او د هغې د پوره فوجي اعزاز سره خاورو ته سپارلی دی. د شهید په قبر یې د ګلونو ګلدستې هم ایښودي دي. د شهید کوروالو خپلو خبرو کې وویلي دي چې هغوی ته د حضرت بلال په شهادت ویاړ ترلاسه شوی دی ولې چې هغه د وطن دپاره د خپل سر قرباني ورکړې ده.
د اختیاراتو جنگ د بلدیاتي نمائندگانو احتجاجي تحریک رنگ راوړی دی. لوکل ګورنمنټ بنیادي جمهوریت نظام دوام د پاره د کوټلي ګامونو اغستو باور ورکړی دی. نور تفصیل ګورو کاټلنګ څخه د محمد ایوب دا ریپورت. بلدیاتي نمائندگانو احتجاجي تحریک او د خپل عقدونه د مستفی کېدو دړکې د تړکې کار کړی دی. د لوکل ګورنمنټ ایډي کاشف الرحمان د تحصیل کونسل کاټلنګ په اجلاس کې ګډون کړی دی. د تحصیل چیرمن مفتی حمد الله یوسفزي د ویلج کونسلونو چیرمنانو په عوامي خدمت کې د پیښو هندانو په شد و مد ذکر وکړو. ایډي لوکل ګورنمنټ کاشف الرحمان کونسل لا باور ورکړو او ویل که د پند اجرا ده او که سماجی ستونزې دي لوکل ګورنمنټ به د منتخبو نمائندګانو ملاتړي باوري کوي. چې د نان ډیولپمنټل چې څونه هم دي هغه ما ورته ووایي چې تاسو اول بجټ پاس کړئ، چې بجټ پاس کړئ اکارډنګلی تاسو نه بعد کې ایکسپینډیچر تاسو کوی شي. او د ډینګي پر ما لډي ویلج کونسل چیرمن ته ویل چې په کوم ویلج کونسل کې الیکشن چې د نان ډیولپمنټل فند پاتې شوی دی د بجټ پاس کی او اکارډنګلی دا د ډینګي ولې سپری د پتا باندې وکړي. چیرمن مفتی حمد الله یوسفزي او نور غړو تمه څرګنده کړه چې لوکل ګورنمنټ به د بنیادي جمهوریت د نمائندګانو کړمې ختم کړي او د ولس د خدمت جوګه به یې کړي. یا تقریبا چې د دې نه مخکې موږ د ایډي صاحب سره چې کوم معاملات کوم خبرې شوي دي نو هغه تقریبا موږ سره په لار تللی دی او ان شاء الله دې کې موږ مطمئن یو. نو پدې وی چې د بلدیاتي ټاکنو دویم کال روان دي خو تر دې دمه دغه نظام ثمره عوامو ته نه د میلاو شوی چې لوجه د عدم اعتماد فضا جوړه ده. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ. د خیبر ضلع لري پرتی علاقې وادي تیرا کې د ځوانانو لپاره د ټریننګ تابع شوی و. ټریننګ کې ځوانانو ته د سماجي رورولۍ په اړه تربیت ورکړی شو. په دې 3 ورځنۍ ټریننګ کې 25 ځوانانو برخه اخیستې وه. نور تفصیل ګورو د خیبر نه زموږ همکار جانزیب اپریدي په دې رپورټ کې. خیبر ضلع لري پرتی علاقې وادي تیرا راجګال سیمې 25 ځوانانو ته د سیارې نارت له اړخه 3 ورځې ټریننګ ورکشاپ د پیښور په یو ګیسټ هاوس کې تابع کړی شوی و. زه ټول نه اول دغه سیارې چې کوم موږ سره منډه وله د موږ له یې د قیمتي وخت راکړلو دغه ډېره شکریا ده کوم چې موږ له یې د 3 ورځې ټریننګ کوم راکړلو د سماجي استحکام په باره کې موږ له ډېره پوهه حاصله شوه او موږ یې ډېر مطمئن کړلو چې دا ډېره ښه اداره او دغه ته پکار دی چې موږ علاقه کې نور هم داسې کارونه وکړي، نور ټریننګونه هم راکړي. من ما کلیم الله فرید و ما تعلق تیرا مهربان پلی ضلع خیبر سرای. نن موږ فاینل ډے و دلته ټریننګ کې سوشل کوهیژن باندې په سماجي هماهنګي باندې و الحمدلله ډیر څه موږ ته زده کړه ته ملو شو، ډیر څه زده کړل و ان شاء الله موږ چې کله لوډ شو واپس خپل علاقې لنو د څنګه چې زده کړه کړی او د خپل علاقې ته ان شاء الله ایمانداري سره رسو و الته کم قسمه تنازعات دي کم قسمه غي پاغه کې د حل کول ان شاء الله موږ خپل پوره کوشش او خپل کردار ادا کوو. په ضلع کرم کې 15 استادانو په ګډون د 8 کسانو د وژل کېدو پر ضد نن د غم ورځ لمانځل شوې. په زرګونو قبایل د شهیدانو د جسدونو ترڅنګ احتجاج وکړو. د استادانو د وژلو په اړه رسنیو کې غلط ریپورټونه هم غندلي دي. تفصیلاتو مطابق د جمعې لمانځه وروسته د پاڼه چنار په مرکز امام بارګاه کې د وژل شوو کسانو د جنازې لمونځ ادا شو. د پیښې پر ضد نن په 2مه ورځ هم احتجاج شوی. د استادانو ټولنې او د روغتون کارکونکو مظاهرې وکړې. ضلع کې عدالتونه هم تړلي پاتې شوي وو. په علیزی کې زنانو استادانو هم احتجاج وکړو او د پیښې سخت غندنې وکړه. د زرګونو قبایلو د شهیدانو جسدونو سره احتجاج وکړو. موسم په اړه خبر شاملو. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلې شوي دي چې خیبر پښتونخوا، بالای جنوبي پنجاب، شمالي مشرقي بلوچستان او کشمیر کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. د موسمیاتو محکمې لخوا جاري بیان کې ویلې شوي دي چې د ملک په ځینې علاقو د ګلې ورېدو هم یره خوره شوې ده. راتلونکي 40 غنټو دوران بالای خیبر پښتونخوا، خطه پوټوهار، شمالي مشرقي پنجاب، اسلام آباد، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د تیزو هواګانو او په ځینې ځایونو کې د ګلې ورېدو امکان هم دی. د موسم حال سره بولټن پای ته رسي. تاسو اوس کتلی شئ په هم پښتو ون پروګرام جایزه د عبدالهدي معیار سره. د الله په امان.